الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح دا وضاحت بسلسلة کې د درسونو دا مبارکه کړی و او پای کې منګه کتاب الجنائز شروع کړو د جنازې مسائل، او پای کې بیا باب غسل المیت وتکفینه یا غسل المیت وتکفینه ترسیدلو. با په بیان د دې مسله کې چې مړی له غسل څنګه ورکي او کفن به څنګه ورکي. د غسل او د کفن نه مخکې چې کومې مسلې را پیښیږي د هغې اکثرو مسایلو ښه وضاحت شوی او د الله په توفیق سره. بیا د غسل دا مسله دې باره کې خبره شوې وه او تقریبا ختمه شوې وه. حدیث د ام عطیه رضی الله عنها بیان شوی چې هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور له غسل ورکړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته طریقه ښوولې وه. نو هلته دا ټوله مسله بیان شوې وه چې د غسل د ورکولو طریقه څه ده او د نارینه او د زنانه په غسل کې فرق څه دی او حکم د غسل او نورې داسې مسلې چې دې سره تعلق ساتي، دا په تیر شوي درس کې بیان شوي. نن به انشاءالله مسله دا بیانېږي چې مړي له به کفن څنګه ورکې او منځ منځ کې به د غسل بعض مسئلې به هم راځي. حدیث راوړی دی د عائشه رضی الله عنها قالت، هغه دا وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کفنا فی 3 اثواب یمانیه بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. دا حدیث متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری سے مسلم کشتی. وی چې عائشہ رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په 3 کپڑو کې کفن ورکړی شو او دا 3 کپڑې د یمن وی، سپین رنگی وی او د سحول د علاقې وی یا سحول د علاقې چې د یمن کې علاقه مشهور د هغه ځینه به دا کپړې راتلې من کرسف د وړۍ نه جوړه شوي کپړه، او په دې 3 کپړو کې پټکې او کمیس نه و، یعنی د دې نه په کفن کې پټکې او کمیس نشتی، خو دغه 3 کپړې وي. نو دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنی مسله هغه دا ده چې رب العالمین څومره عزت ورکړی دی د خپلو بندګانو ته چې کله دا بندګان د هغه په لار او د هغه په دین روان شي. نو عزت صرف په دغه وخت کې نه دی چې کله دی ژوندی، بلکې کله چې مړ شو نو هم دی عزتمند دی. ولقد کرمنا بني آدم، الله وی ما د آدم بچو له ډېر عزت ورکړی. نو په هغه عزتونو او احساناتو کې یو دا دی چې رب العالمین دا طریقه ښوولې ده په شریعت کې چې کله یو انسان مړ شي نو هغه ته به کفن ورکړی کېږي او دا عزت دی د مړي چې دی په پرده کې او د خلکو د نظرونو نه پټي. بیا دلته پکې دا مسله ده چې دا به سپینې کپړې، سنت طریقه دا ده چې مړي له به کفن دا په سپینو کپړو کې ورکړي، او چې سنت ویلی شي معنی دا چې دې نه علاوه بل رنګ څه دی جایز دی. که یو مړي ته مثال کې په زیړ کفن کې، په شین کفن کې، په تور کې کفن ورکړی شي نو څه حرج پکې نشته. یا داسې سپینه کپړې چې پای کې پټي او نښې هم څه خبره نه ده،
خو سنت طریقه دا چې دا به تکې سپینې کپړې درې، او حدیث را روان دی چې پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده سپینې کپړې اغوندئ دا ستاسو غوره کپړه ده او په دې کې مړی مخخوئ. نو دې سپین رنګ کې دا کمالي دې سره سړی ښایسته ښکاري او په دې کې عجزیمي، او بله دا چې دا سپینه کپړه ګنده کېږي زر نو اینځي به. کم سړی چې سپینې کپړې استعمالوي دی د کپړو ډېر خیال ساتي او وخت په وخت دی دا کپړې اینځي راینځي، او دا کم سړی چې رنګینې استعمالوي هفتو هفتو پکې هم تېر شي او بینټ هم روانې او کپړې ښه ګنده شي او به د خلکو ته پته نه لګي. ځکه سنت طریقه دا ده چې ژوندي دي هم سپینې کپړې استعمالوي او مړو دپاره هم کفن په سپینو کپړو کې ورکول پکار دي. دلته دا فایده چې وی درې کپړو کې کفن ورکړی شوی دی. دا اوس اوږده مسله ده خو موږ به حاصل ذکر کوو چې سړي له به په څو کپړو کې کفن ورکوي او څنګه، او ښځو له په څو کپړو کې کفن ورکول غواړي او څنګه. دا حدیث خو ښه واضح حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په درې کپړو کې کفن ورکړی شوی دی. د دې حدیث مقابله نور حدیثونه نشي کولی، ځکه چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې کوم حدیث راشي نورو نه زوروري، او بعض حدیثونه داسې شته چې هغه کمزوري سندن، او بعض خبرې داسې دي چې هغه صرف د مولیانو او د فقهاو خبرې دي، په هغې دلیل هم نشته. که تاسو ته یاد وي تېر شوي درس کې ما دا خبره ذکر کړې وه چې کفن په څو قسمه په درې، یو د ضرورت کفن دی. د ضرورت کفن څومره چې څومره یي څومره میلاو شو. دویم هغه کفن دی چې هغه کفایي یعنې کفایت کوي پوره دی، هغه څو دی هغه دوه کپړې دي. او دریم سنت طریقه کفن هغه درې کپړې دي. نو د سړي دپاره کفن هغه درې کپړې دي، سپینې کپړې درې. بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده خو دا د دلیل په لحاظ سره کمزوري ده. وی دا درې کپړې به داسې چې یوه به د بډې نه د خپو پورې، نو دا به داسې شي لکه د پرتوګ، یو به داسې چې هغه به د سر نه یا د سټ نه د خپو پورې، نو دا به داسې شي لکه کمیس. او درېیمه کپړه به غټه کپړۍ چې هغه به د ټول بدن نه راتاو شي. دې لپاره بس دلیلونه استدلالات کوي خو داسې مضبوط نه دي. صحیح خبره او مضبوطه خبره هغه دغه ده چې په درې کپړو کې کفن ورکول پکار دي، او د درېونه کپړې به یو شاني ساده درې لفافې بس. هر کپړه به دومره چې د ټول بدن پکې پټېږي. دغه طریقه ده او دا اسانه طریقه ده، همدغه راجح طریقه ده. اگر که دا بله طریقه باندې که څوک کفن ورکړي څه ناروا نه ده. کفن په دې کپړو کې هم ورکولی شي د انسان چې اغوستي چې ضرورت را پیښ شي که نه او نور څه نه وي، او په دې کپړو کې کفن ورکوي دا چې ګنډلی شوي دي او لستوڼي پکې دي او غاړه پکې ده، په دې کې هم ورکولی شي. مقصد د مړي پټول دی چې ضرورت را پیښ شي نو هم دې کې هم ورکولی شي. خو سنت طریقه دا ده او غوره طریقه هغه دا ده چې درې کپړې دي سپینې دي او څومره دي چې ټول بدن نه راټول شي. دا جواب ده. درې کپړې هره کپړه د بدن نه راتاویږي، د ټول بدن نه، او د سر سره هم زیاتې کېږي، خپو سره هم زیاتې کېږي. دا طریقه ده. او مړي ته د کفن ورکولو طریقه د غسل پورې موږ خبره ذکر کړې وه. بیا د غسل د زینا کوم ځای کې چې غسل ورکړی شوی د کټ نه د راړولو طریقه دې باره کې هم خبره شوې وه. دا درېونه کپړې به
په یو بل د پاسه واچې او په منځ منځ کې به ورته خوشبو ولګې، په منځ منځ کې به ورته خوشبو ولګې او دا مړی به پرې کېښودی شي. نن سبا دا طریقه هم کوي چې د مړي ته د عورت خوا کې یعنی د ټوټي نه لاندې دې ځکه ورته جدا کپړه اچولی کېږي او په هغې کې هم خوشبو لګولي، که چېرته د بدن نه څه وځي نو چې دا باقي کفن پرې نسخه کېږي. نو دې کې هم څه حرج نشته، که دا پکې واچولی شي دې کې څه حرج نشته. چې کله مړی په کفن کېښودی شو بلکل سیده به یې سملی، بلکل نیغ چې سملو او د کفنونو په منځ کې به خوشبو ولګولی شي. نو د کفن یو طرف د ښی طرف نه به شروع کړي، ښی طرف په راواړی، بیا د دغه کفن ګس طرف په راواړی، بیا د بل هغه ښی بیا ګس، بیا ښی بیا ګس او داسې به راواړی چې ښه د هغه د بدن پورې مضبوط راتاو شي. ځکه دا کار د هغه چایي چې هغه پوهېږي په دې باندې او هغه ماهر وي او په داسې قسمه حالاتو کې یا وختونو کې د هغه حوصله نه ګډوډه کېږي. دې سړی دې ودرو چې یو هغه پوهېږي نه او زړه هم کمزوری نو دې کار ښه خراب کړي. نو داسې ټیم کې پوه انسان پکار وي، په دین باندې پوهېده، صرف په دې ځای کې نه، په هر ځای کې دا سړی کامیاب وي. که دې مانځه ته ورمخکې کو دې د لمونځ کوي، که دې خطبې ته ورمخکې کو خطبه کوي، که دې لاسنیوي له بوتو ښایسته لاسنیوه کوي، که د مړي د غسل او د کفن طریقه راله دی به پوهېږي، که د ښخولو طریقه راله دی به پوهېږي، که جرګه راله د ده په شان خبرې څوک نشي کولی، که د دوو کسانو ورانې د ده په صلح څوک نشي راوستی، که د بیې مسله نو دی به پوهېږي، که د وړو د تربیت مسله دی به پوهېږي، که د ښځې سره د ژوند د تېرولو طریقه نو دی به پوهېږي، ملګرو سره ناسته پاسته دی به پوهېږي، الله سره معاملات دی به پوهېږي. دا ټول نه دروند او قیمتي انسان دی چې په دین باندې پوهېږي. که ډاکټري، که انجینیري، که سیاستداني، که ساینسداني، که کروڑپتی او لکپتی، نو دی په ډېرو ځایونو کې داسې چې د خبرو چل ولم نه ورځي، په ډېرو ځایونو کې داسې چې د خبرو چل هم نه ورځي، سره د ډېر تعلیمه سړیتوب، پوهه، عقل د اصل د الله په دین سره راځي. او که چېرته دنیوي تعلیم سره سړیتوب راتلی په سړي کې که نه، او عقل او هوښیارتوب او پوهه، د یهودو نصارو به ټول نه زیات پوهه و بیا او ته لاړ شي د هغوی ملکونو ته، زناورو په شان د هغوی ژوند دی، نه مور شتي، نه خور، نه پلار، نه عزت، نه حیا، نه غیرت، نه سړیتوب، نه مشر کشر، سپینګیری دله تنګی، زنانه په لاره تنګی، ماشوم تنګی، خودکشیانې هلته یعنی په ورځ کې سوونو کسان ځان ته پانسي اچوي یا ځان ولي په تماچه باندې او یا ګولۍ خوري، زهر خوري او ځان وژني. زیناګانې، اجتماعي زیناګانې په لاره باندې که جنۍ یوازې روانې د هغې سره زیناګانې، که ماشوم روانې هغه د هغوی نه نه بچ. سره دي چې ښه تعلیمونه یې کړي دي او ښه ټکنالوجي ورسره ورسره شته، نو سړیتوب، پوهه، هوښیارتوب، عقل، درنوالی د اصل په دیندارۍ سره راځي. چې انسان کله دیندار وي او د الله په دین پوه وي که نه، نو دی په دې خبرو باندې ورسي او پوهه پي. کله به داسې سړی وي نه ښه ډېر عمر به وي او ښه تجربه به وي، سپینګیری سړی به وي، دی چې مجلس کې کښېني ګډې وډې وایي، سره دی چې ډېر عمر یې تېر کړی. او کله به داسې کس وي نه چې کم عمره به وي، عمر به یې ډېر کم وي خو دیندار یې، په دین پوه وي، د هغه خبرې چې واوري هغه د دې سپینګیري په شان که سل نور راشي هغه داسې خبرې نشي کولی. نو په دې سړي کې عقل نه راځي چې عمر یې زیات شوی دی او جي تجربه یې ډېره، چې تجربه یې ډېرې او وخت یې ډېر تېر کړی او نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني، دیم پوهه نه دی، دیم په خبره نه پوهېږي. او ځکه اکثر د جرګو مرګو والا چی په دې ملک او علاقو کې
دا چې دل جرګه کوي فیصله کوي نو ښه ناروا فیصلې پکې دله کوي بلکې جیب کې ورته 100 روپۍ واچوه هر څه تله راړئ همدقه سپین ږیری د تجربې والا چې دی که نه زما دا خبره غلطه ده داسې پکې نه وي یو کریټ مڼې ولویس هر څه دله راړئ بل طرف ته دقه تجربې والا چې صفت والا کوي ته دغه سړی دا په کلي کې چې په جرګو مشهور دی یو 100 روپۍ ورته کېده بیا وګوره همدقه سړی دا چې وایي چې سپین ږیری چې دی د خپلې مسله به ټوله ستا طرف ته راړي اگر که تا ظلم کړی نو څه شوه پوهه هغه دا د بنیاد ځکه علما وایي سلف صالحینو به دا وایي بنیاد د پوهې دا دی چې یو سړی د الله نه هېرېږي دا د پوهې بنیاد دی یو سړی دی دینی علم ډیر کوي لکه کتابونه وایي او د علماو سره کښېني او د الله نه نه هېرېږي دی هم نه پوهېږي ځکه چې کله دی د الله نه نه هېرېږي ده چې څه یې زده کړي دی په هغې عمل نه کوي نو دی هم پوهه نه دی پوه خو هغه انسان دی چې په یو مسله پوهه دی او بیا پې څه کوي عمل کوي بې د عمله دا پوه هم څه پوهه نه ده ځکه چې هغه پوهې تاله دومره فایده در نه کړه چې ته پې عمل وکړي نو ته به نورو ته څه وښیې نو بنیاد د علمونو څه دی د الله نه یره بنیاد د علمونو هغه د الله نه یره ده چې د الله نه یریدي که نه نو دا کم دین چې ته یې زده کوې په دې به عمل وکړو چې د الله نه یریدي لکه اوس دلته موږ ناست یو او بیانوو مسلې الله دا وایي پیغمبر دا وایي الله دا وایي پیغمبر دا وایي یعنې څوک دا ګارنټي را کولی شي چې دا ټول چې څومره اوري او څومره ورته ناست دي او څومره یې دا ټول پې عمل کوي نه دا بیا دې پورې تعلق ساتي چې دا اورېدونکي او ناست خلک څومره د الله نه یېرېږي نو چې کم یو زیات د الله نه یېرېږي دی په خبره باندې عمل کوي که داسې پکې چې هغه په زړه کې د الله یره نه وي دی صرف اوري مسلې یې زده کړه فقط خو دې زده کړې وله دومره فایده م ورنه کړه چې دی پې په خپله عمل وکړي نو نورو ته به یې څه وښیي او نور به د دې نه څه متاثره شي نو دا خبره ما دا کوله په داسې موقعو باندې کم سړی په کار راځي چې د الله په دین باندې پوه وي نو کفن ورکولو طریقه دا ده بیا به د سر طرف ته چې کوم کفن زیاتی شوی دی د خپو طرف ته دا به راتاو کې او د هغې نه به چیرله وړه کپړه هغه پسې تاو کې او په منځ منځ کې هم د کفن په منځ کې هم یا د خېټې خوا کې یا د سینې په خوا کې او بل د زنګون په خوا کې داسې به ترې یو څو کپړې تاو کې او هغې له به داسې غوټه ورکړي چې هغه سسته غوټه وي چې بیا په قبر کې کولاویږي د زنانه د کفن په باره کې د علماو په منځ کې اختلاف دی بعض محققین علما دا وایي د زنانه او د نارینه په کفن کې هېڅ فرق نشته ځکه چې کوم حدیث کې فرق راغلی هغه سندن کمزوری نو د نارینه کفن د زنانه کفن هم دقه نارینه دی په شان دی 3 کپړې دي ټول بدن پټوي او اکثر علما دا وایي دې باره کې آثار هم شته چې د زنانه کفن دا 15 کپړې دي د زنانه په کفن کې غوره طریقه هغه دا دی چې 15 کپړې استعمال شي ولې 15 او دلته 3 چې پردې ښه وشي شریعت د هغې زنانه د پردې خبره کوي چې هغه مړه ده او چې ژوندی د هغه وي کله بعض وایي مخ پټول لازم نه دي او څوک وایي دا قسمه برقه استعمالوه او خیر دی داسې ضروري نه راو اجي اصل پرده وي د هغه پکار ده د زړه که چا ته وایي ږیره پرېږده وایي دلته ایمان پکار دی دلته راشي وایي څومره ږیره والا ته وښیم دروغ وایي دا ښکلې خبره ده یعنې ږیره پرېږده راشه څومره ږیره والا ته وښیم دروغ وایي پیسې د ګیټو نه بره ساته نارینه دپاره پیسې د ګیټو نه لاندې ساتل د ګناه کبیره ده اصل وي دلته
ایمان پکار دی راشي څومره توکم پیسې د ګیټونه بره دی وي دوکې ورکوي که زنانه ته پرده وکړه وایي پرده د زړه پکار دی چې زړه کې دې څه نه وي هېڅ هم نه کېږي او چې زړه وي خراب وي که نه نو دا زنانه وي په پرده کې هم ګناهونه کوي دلته یو دا خبره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ولونو ته الله قرآن کې دا وایي چې په ځان باندې غټې غټې څادرې راواچوئ د دې پاکو زنانو مبارک کې به څه ویلې دوی زړونه څښو دویمه دا خبره یاده که که چېرته دا تله دې ولګوله چې ایمان زړه کې پکار دی او زړه کې پکار دی خو دا ټول دین پرېږده نو ایمان کوم ځای کې پکار دی زړه کې منزله ولې راځي څه لمونځ کې خو ایمان زړه کې ساته کور کې پرېوځه که سله ته دعاګانې غواړې د الله نه خو ایمان زړه کې ساته که نه سله ته الله ته سجده لګې ایمان زړه کې ساته سله ته دا وایي چې دا حرام دی او دا حلال دی او دا کوه او دا مه کوه دا ټول یو طرف ته که او بس ایمان زړه کې ساته دا بیا ناشنا ایمان دی چې صرف زړه کې دی د زړه نه بهر ته نه راوځي دا ناشنا ایمان شو ټول دین وای پرېږده او بس دقه وایي چې ایمان زړه کې پکار دی نو وروره ستا د زړه د ایمان نه خو عرش والا خبره دی زه ته څه خبره یم زه خو به ظاهر ته ګورم او د هغې مطابق به فیصله کوم کله چې د چا په باره کې ووایې چېرې یو سړی مې ولیدو داسې ډېر دینداره نه ښکارېدو نو دا بعض ته پسې راګرم شي نو ته څنګه وایې چې ډېر دینداره نه ښکارېدو وروره ږیره نه وه په سر یې ټوپۍ نه وه پیسې په ځان پسې راښکودې ناسته پاسته یې دیندارو خلکو په شان نه وه نو ما ته خو دینداره نه ښکارېدو داسې خاص نو نو وایي د زړه نه ته خبرې نو زه ورته دا وایم ولې د زړه نه څوک خبرېږي زه خو به ظاهر ته ګورم زما د زړه سره څه کار دی زړونو باندې خو عرش والا پوهه دی زه خو ظاهر ته ګورم فیصله کوم یو سړی راغی مثال کې زما د لور رشته غواړي او ګیره او برې ته داسې صفا والي لکه شیشه او پیسې ځان پسې راکاږي او کپړې د تقوا لباس نه دی او په بد حال او زه ورته یم چې تا لور نه درکو نو څوک راته دا ووایي ظلم دې وکړو کیدای شي زړه کې څه تقوا یې څه به خیالې دې خبرې سړی به وایي ښه سړی تاسې یې انکار وکړو زمونږ سوات کې یو پیرو نو د هغه ګیره نه وه دا پیران میران دا کوډګر موډګر چې څومره یي دا اکثر ښه بېدینه خلک چرسیان بنګیان ډېر پکې زیناکار نو د هغه ګیره نه وه نو چا به چې ته اعتراض کړی د هغه مریدانو ته ویله ویلي چې لکه داسې ناشنا پیر دی چې ګیره یې نشته وي هغه ورته چې غلی شه تباه به شي د ده ګیره شته خو مونږ ته نه ښکاري مونږ ګناهګارو سره د ګیرې نه ښکاري ښه مونځ به هغه نه کوو وایي دی هر منزله حرم ته ځي دا غټ سړی دی د ده سره دا نه ښایي چې دی مونږ ګناهګارو سره هلته په دې وړو وړو جوماتونو کې ولاړي حرم ته هلته منزله ځي نو اوس دا د دې پیر صاحب دا قاعده یې تطبیق کړه بیا خو سوچه مزې شو چا ته به څه نه وایي ځکه چې هر څه کېږي خو مونږ ته نه ښکاري زه خو ظاهر ته به ګورم چې دا سړی چې راغلی رشته غواړي د دې شکل ته وګوره د دې خبرو ته وګوره د دې ناستې پاستې ته وګوره د دې کردار ته وګوره د کلي په منځ کې د خلکو نه تپوس وکړه دا سړی څنګه دی نو چې ایمان صرف د زړه خبره شي او ظاهره کې نه ښکاري نو بیا خو د کلیوالو هم نه دي خبر بیا د کلیوال خبر دي نه دي ځکه چې هلته خبره دی ځوان صرف زړه پورې خاص کړه زه دا منمه دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې ایمان دلته دی دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده خو هلته حدیث کې دا هم دي صرف سړی د حدیث یو ټوټه نه رانیسي ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم یا اجسادکم الله ستاسو شکلونو بدنونو مالونو ته نه ګوري ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم
الله ستاسو زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري، عمل وسره دی. الله صرف دا نه ویلي چې یعنی زه صرف زړه ته ګورم، یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله صرف زړه ته ګوري. نه، الله زړه ته ګوري ورسره عمل ته هم ګوري. معنی دا چې زړه دی برابر او عمل به دی برابر وي. او چې څه دننه وي نو هغه بهر ښکاري. ستا ایمان چې په زړه کې دی پته یې دومره اثر ونه کړو چې ته ګیره پرېږدي، پته یې دومره اثر ونه کړو زنانه چې ته پرده وکړي، ته څنګه دعوی کوي چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی؟ پرده د زړه هم ده، پرده د بدن هم ده. او پرده دا نښه د ایمان صرف د دې زنانه نه ده، د دې کورنۍ ده، او نښه د هغوی د غیرت ده، نښه د هغوی د درنوالي ده. الله رب العزت سورة الاحزاب کې دا خبره کړې ده چې اے پیغمبر د خپلو بیبیانو ته ووایه، د خپلو لوڼو ته ووایه، او د مؤمنانو د ښځو ته ووایه چې دوی دې په ځان باندې غټې غټې څادرې راواچي. ذلک ادنى ان يعرفن فلا يؤذین، دې سره به دوی وپېژندلی شي. وپېژندلی شي دې کې مفسرینو ډېرې خبرې کړي چې دې څه معنی چې دا به وپېژندلی شي. خو یو ډېره ښکلې خبرې چې زړه ته کوزي هغه ده، وایي د دې معنی ده چې دې سره به دوی وپېژندلی شي چې دا د درنې کورنۍ زنانه ده. نو څوک به تنګۍ را تنګۍ نه په لاره کوڅه کې، بازار کې به څوک نه را تنګۍ. او دا دقه شان ده کمې زنانه چې ښایسته پرده کړي، د چا مجال سره چې ورته وګوري، دا چې ګرځي را ګرځي دا لکان په چا پسې د بېدینه فاسقان فاجران، دا په حقه زنانه پسې ګرځي چې هغه ښکاري چې دا راوتې دیله ده، او یا د سپکې کورنۍ ده، او یا د داسې کورنۍ ده چې هغوی بې غیرت نه کوي. اوس دی پرېښودی دی چې څه کوي کوه. نو شریعت خو دا وایي چې پرېږده ژوندۍ زنانه چې مړه شي هم د پردې وی خیال کې. نو زنانې دپاره 5 کفنه. د دې طریقه هغه دا ده، د دې طریقه بیا د نارینه نه جدا ده. که چېرته څوک د هغه علماو په قول عمل کوي چې 3 کفنه دي او 3 کپړې دي، نو بیا خو صحیح شو، هغه بیا خبره واضحه ده. څنګه چې نارینه له کفن ورکوي دغه شان زنانه طریقه ده. که څوک 5 کې ورکوي او دا غوره طریقه ده او د اکثرو علماو دغه قول دی، نو بیا به یوه کپړه اولنۍ هغه به د زنانه د عورت نه غیر چاپېره تاویږي، دویمه کپړه به د دې کمیسي، او دریمه کپړه هغه ده چې هغه به د ویښتو او د سر د مرۍ نه غیر چاپېره تاویږي. دا 3 کپړې شوې. او 2 کپړې به عامې ساده کپړې چې ټول بدن پټوي. نو د یوې د ښۍ طرف په راوړي، به د بل له ګس، بیا د بره اخرنۍ د هغې ښۍ طرف او بیا ګس، او بیا باقي طریقه دغه شان ده څنګه چې نارینه د کفن سره کېږي. او د کپړو په منځ کې خوشبو دا به زنانه دپاره هم استعمالېږي. دلته دا خبره زموږ نه هېره شوه، موږ غسل کې دا خبره ذکر کړې وه چې کومه کپړه چې د مړي په عورت باندې پرته وه لمده، هغه لرې کړی شوه، په هغې کومه کپړه واچولی شوه وچه. که چې کفن شي نو دا کپړه به بیا څه شي، دا به لرې کړی شي، که نه پاتې به شي، لرې به کړی شي. او دې کې تاسو ته ګناه نه شي چې څوک جواب نه راکوي، ځکه چې د لیدلي نه دي. ځکه مونږ بار بار دا وایو چې دومره دین یې زده که چې ستا د ژوند خو پې تېرېږي که نه. کومې مسلې چې ژوند کې را پېښېږي چې هغې باندې خو پوه یې که نه. که یو سړی دا وایي چې مړه زه اوس د ځان نه غټ عالم خو نشم جوړولی، او دا به دا کتابونه یادول، او دا حدیثونه یادول، او دا ایتونه یادول، هغه مه کوه. تا ته څوک دومره نه وایي چې دومره جوور لاړ شه، خو دومره خو ځان پوه که که نه چې دا ژوند خو دې پې روان وي که نه. ضروري مسائل، روزمره مسائل، دا خو پوه که ځان که نه. منځه په مسلو ځان پوه که، د اودس په مسلو ځان پوه که، د غم خادي په مسلو ځان پوه که، د جنازې په مسایلو ځان پوه که، د غسل او د کفن او د دفن په مسایلو ځان پوه که. دا خو په ژوند کې هغه مسلې دي چې وخت هم نه دی معلوم کله را پېښېږي. کله ستا پلار مري، کله دې مور مري، کله دې رور مري، کله دې ښځه مري، کله به دې بچی مري، کله دې ملګری مري، کله دې کلیوال مري. تا ته څه پته ده؟ معاملات د بیې بعض مسایل
چې په مخه راپېښېږي دا خو یې زده که که نه. نو دومره دین خو یې زده که چې را ژوند خو دې به روان وي چې را ژوند خو راته ولاړ نه وي که نه. نو چې کله به دې مسلو پوهه وي بیا به عمل وکړي. دا د کفن طریقه ده. نور مسلې په دې را روانو حدیثونو کې را روان دي. د هغې نه بعد حدیث دی د جابر رضی الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. پتاسو کې چې څوک خپل ورور له کفن ورکي نو خیسته کفن دی ول ورکي په خیسته طریقې سره. دا حدیث امام مسلم راوړی. اصل کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې کړې وه. صحابه کرامو یو کس له کفن ورکړی او هغه کفن هغه کپړه ډېره انتهایي کمزوري کپړه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څوک کفن ورکوي نو په ښایسته طریقې سره یې ورکوئ. دلته څه معنی چې کفن ورکه په ښایسته طریقې سره؟ نو ښایسته کفن څه دی؟ هغه دا دی سپین رنګي سنت مطابق کفن ورکړی شي او دا کپړه نه ډېره ګرانې او نه ارزانه یاسې پالتو کپړه به هم نه راوړی شي او نه دغه ته ضرورت ته اسراف ته. بعضو ته دې ټیم کې مړی خوږ شي زه به وایي خپل پلار له قیمتي کپړه راوړم. چې غریب ژوندی او تا له دوایي ولې نه راوړه؟ تا له د نظر چشمې ولې نه جوړولې؟ تا له په هغه ټیم کې ښایسته کپړې ولې نه اغوسته؟ تا له ښایسته پیزار جامه ولې نه اغوسته؟ تا د هغه خیال ولې نه ساتو؟ ته د هغه تپوس ولې نه کوو؟ تا له خرچه ولې نه ورکوله؟ دا داسې قسمه خلک د دوی سره صرف غم د ریاکارۍ یي چې را خلک وویني چې بوی پلار لی قیمتي کفن راوړ او مور لی قیمتي کفن راوړ. هغه غریب پیسه کې هغاسې مې دنیا نه ده. اوس دې ټیم کې به دی راونښلي نو د پلار د قبر نه به تاویږي را تاویږي او کله به پې قیمتي خزې لګوي او کله به پې روخام لګوي او کله به پې سیمټ اړوي. مخکې چېرته وي ته دی چې ژوندی او کوم ځای کې وي؟ نو د آدم د بچو ناشنا ذهن دی چې مړ شوي قیمتي به شي. دومره کسانو به په وګوره اوچت کړی دا کټ چې موقع چاته نه میلاویږي. میلاویږي موقع؟ نه میلاویږي. ولې؟ وایي چې دا مړ دی غریب دی چې ژوندی او بار بار په ژوند کې راولېدو مسلې ورته وي په هغه ټیم کې تاسو ولې نه اوچته؟ په دې قرضې وي ته ورسره ولاړ وي، دی بیمار و ته ورسره ولاړ وي، دته د کور مسله و تا یې تپوس کړی و، د ده مزدوري نه و تا له مزدوري کتلې وه، د ده په کور کې د رزق درک نه لګېد تا ورته چې ته ډوډۍ راوړې وه، د ده کور والا بیماره و تا یې تپوس کړی و، دته دا مسله و دا و دا و دا و ته ورسره ولاړ وي. خو چې مړ شي دومره قیمتي شي چې بیا ور هغه کټ ته د اوږې ورکولو ځای نه میلاویږي، دومره قیمتي شي. نو دغه شان دې بعضو ته د خپل مور پلار دغه ټیم کې بیا ډېر قیمتي شي. او ښځه چې ژوندی یې غریبه په والي وله بیخ بنیاد ویستی، د سره وله تپوس نه یې کړی، د سختو ژوند یې غریب یې تېر کړی. خو چې مړه شي بیا به د قبر نه تاویږي او کله به یو شی وراچوي او کله به ګولونه وراچوي. دا کارونه چې څوک کوي اکثر د دې خلکو مقصد هغه دقه چې دا خلک به څه وایي، بس د قضیې پورې خبره، نور اخوا د زړه کې څه شتي نه. او دا به چې دا خلک به څه وایي چې پلار یې و، ښځه یې وه، مور یې وه، ورور یې. کفن کې اسراف ته ضرورت نشته، او نه داسې کفن چې بالکل اوس داسې نه ده پکار چې اوس رالاړ شو هسې پالتو کپړه په یو 100 روپۍ راوړي، داسې نه ده پکار. دا حدیث امام مسلم راوړی. هغې نه بعد حدیث ته وعن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، عبدالله بن عباس وایي إن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات. ویو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو په کومه اوښه باندې چې سورو هغې وله سټ مات کو نو مړ شو، او د احرام په حالت کې. دا قصه کله راپېښه شوې؟ حجة الوداع کې. حجة الوداع کې د عرفات په میدان باندې،
او عرفات پس مکه باندې چې کوم غر دی چې هغه ته جبل عرفه ویل کیږي دغه په خوا کې دا سره ولا نوخي ولا څنګه سټ مات کو یو خو ولا څنګه سټ مات کو په دې طریقې سره چې د پر روانو تیز او یا ځانې په ټینګ کړی نه دی او راولېدلی دی او د راولېدو سره سټ مات شوی یا ولا اوښ چې راولېدلی ولا لته ورکړی د هغې سره سټ مات شوی نو ځکه هلته نسبت اوښ ته کېږي هغه ولا سټ مات کړه نو چې څنګه راولېدو هغې سره سټ مات شو چې سټ مات شو مړ شو او د احرام په حالات کې دا سړی راولېدو او په احرام کې مړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اغسلوه بماء وسدر دل غسل ورکی په اوبو سره او د بیرو په پاڼو سره معنی دا شو چې د محرم دپاره غسل داشتي چې کله مړ شي وکفنوه فی ثوبیه او د دوه کپړې چې دم دقیق کوله کفن ورکی ولا تمسوه بطیب خوشبو به پې نه لګوئ ولا تخمروا رأسه او سرب ولا نپټوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دی به د قیامت په ورځ الله دې سره پاسي چې دی به تلبیه وایي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نو دې ځکه اوس مسله بیان شو د چا د کفن د محرم د کفن چې کم کس د احرام په حالت کې مړ شو نو دله به غسل ورکړی کېږي څنګه چې عامو مسلمانانو ته ورکړی کېږي بلکل اقه شان غسل خو خوشبو به پکې نه استعمالېږي ځکه چې هلته کله دا محرم چې ژوندی د احرام په حالات کې هم په ده باندې خوشبو هغه منه ده نو د مرګ نه بعد پې هم منه ده دا کپړې به ترې راتاو کړي دقه شان څنګه چې کفن راتاویږي او سر به وله کوله او پرېږدي ولې ځکه چې هلته کله دی ژوندی و نو په ده باندې سر پټول هم ناروا و احرام په حالت کې سر پټولی شي نشي پټولی دلته هم نشي پټولی ولې ځکه چې دی به د قیامت په ورځ راپاسي او دی به تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک دې حدیث کې یو دا فایده هم ده چې په څه باندې مړ شو په هغې به راپاسي نو دا یاده که په څه چې ځوان شوی په هغې به بوډا کېږي په څه چې بوډا شوی په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوی په هغې به راپاسي کم سړي سره چې د دې خبرې غمي چې په څه مړ شوم په هغې به راپاسم دی ګورې ځان د الله د نافرمانۍ نه ډېر لرې ساتي ولې ځکه چې دی یېرېږي داسې نه په دې مړ شم که په دې مړ شم په دې راپاسم بیا که د چا سره د خپل آخرې خاتمې غمي نو هغه به ډېر په سوچ او فکر سره قدم اوچتوي زه چې دا کوم کار کوم په دې الله راضي کېږي او که نه که الله پې نه راضي کېږي او د الله د ناراضۍ سبب ګرځي نو که زه په دې مړ شم په دې حال کې نو چې په دې مړ شم په دې به راپاسم نو چې په دې راپاسم الله ته به څنګه مخامخ کېږي لکه دا بس ویډیوګانې په دې فیسبوک او په دې نیټ کې ورکوي نن سبا خو هر شی ښکاره شو پخوا به خلکو خبره کوله چې یاره داسې علاقه کې شي او داسې شي او داسې اوس خو هر سره ښکاره شو نو سندرې به وایي مړ به شي ساتي اوسي ګیټار میټار به یې راغستی او سیتار به یې راغستی به وایي هغوی سره مړ شي او یا به لهو لعب فالتو کارونو کې لګیا او په هغې کې مړ شي والعیاذ بالله ورپاسي به په دغه څه پسې چې مړ یو عربی ډم پوخا مړلی هغه چېرته وي په سټیج باندې ناست و د دغې و د سیتار او بس هغې سره تیسا وتی دی دا پوخانې ډم دی عربی د خلیج ملکونو دی نو د هغه هم اوس ویډیوګانې یي چې پوخانې ویډیو ته شوي او دقه ټیم کې دی چې مري هغه منظر لیدی کېږي نو هغه له بیا دا نه چې عبرت ترې واخیستی شو هغه له بیا نوم کېښودی شو شهید المسرح د سټیج شهید د فن شهید د فن جوی ډېر مخلص او دلیل په اخلاص څه دی دلیل څه دی په اخلاص
چې مرګ هم په دغه کې راغی. کېدای شي کله بعض ډمانو دا نه ویلي چې دا مرګ هر چاته نه نصیب کېږي، دا ډېر خوش قسمته سړی و چې ډولکی مولکی و دنیا نه لاړ. د یېرې خبره چې په څه باندې مړ شو په هغې به راپاسي. یو سړی دی فحش فلمونه یې تصویران ګوري او ساتي ووت او په دغې به راپاسي. دلته د یو کس ما تاسو ته خبره کړې وه که نه، یو کس دلته مړ شوی و، نو زه بیا لاسنیوي لم تللی وم، نو چې زه ورغلم هلته بیا ما کسانو نه تپوس وکړو، پېژنګلو والا کسان پکې وو، هغو نه ما تپوس وکړو وړي به وړي صحیح دی، لاسنیوي ختمه شو. بیا ډېر وخت بعد یاره کنی کېدای شي که د میاشت په حدودو کې ما نه خو بالضبط هېر دی چې څومره وخت بعد زه کسانو سره ملاو شوم، ما بیا هم لېږلی وی خو اوس هم دلته دی. نو مې اوس داسې څه مسله ده بس وي دا غټ کیس دی او کیس ختمول غواړي او ما څه کیس دی پیسې اوراق یې ګډوډ دي که څه نه وي. نه دی وایي چېرته تللی دی دلته څوک فلپینۍ به وه یا څوک زنانه به وه، هغوی سره د جمعې په شپه وخت یې ښودی او د زنا دپاره. نو دی چې ورغلی نشه مشه هم کړې د ځان سره بله لکوم بولی کپړې مپړې ویستې چې زنا یې شروع کړې دقې کې یې مړلی. بیا هغه زنانه به چې د چغې کړي هغې به هم یېرېدلي به وي، هغې چغې کړي خلک راغلي دی لګړ توغړ پروت دی دقه شي. نو اوس ده باندې دا کیس دی، ده باندې هغه بله لک باندې زنانه باندې دا کیس چې ختم شوی نه وي دی دې ځین نه شوی. نو دې ته اوس خیال کوه چې یو سړی په دې حال کې مړ شي چې هغه لګیا یې زنا کې او ساتي اوسي، نو په دې باندې به د قیامت پر ورځ بیا راپاسي والعیاذ بالله. نو همیشه کوشش کوو چې په عبادت کې دې وخت تېر شي، نو امید به دی چې په دې کې به څه شي، په دې کې به مړ شي، نو چې په دې کې مړ شي په دې به د الله راپاسي. دا دې حدیث کې لویه فایده وه. الفصل الثاني کې حدیث ته عن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی البسوا من ثيابكم البياض، تاسو چې کومې کپړې استعمالوئ چې ژوندي کومې کپړې چې تاسو اغوندئ کومه جامه چې استعمالوئ نو سپین رنګي استعمالوئ، فإنها من خیر ثيابكم، دا ستاسو په کپړو کې غوره کپړه ده. وکفنوا فيها موتاكم، او خپل مړي په دې کې ښخوئ. ومن خیر اکحالکم الاسمد، او تاسو چې کوم رانجه استعمالوئ نو په دې کې ښایسته او غوره رانجه هغه دي چې هغې ته اسمد ویلی کېږي. فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر، دا ویخته دا باڼه چې د سترګو دا باڼه نه دي، دا ویخته، دا ویخته مزیدار کې اوږدی او نظر هم برابروي. دا حدیث امام ابو داود راوړی. دا حدیث دلته په دې دپاره راوړی چې کفن په کوم رنګ کې پکار دی؟ سپین رنګ کې. عام لباس هم سپین رنګ یې پکار دی، دا غوره دی. ما مخکې فایده ذکر کړه. څه فایده ده؟ خیرنیږي زر نو صفا به ساتي. دویم دې کې سړی ښایسته ښکاري، دا سپین رنګ نه په دې کې سړی هسې مزېدار ښکاري. خصوصا دینی طبقه چې ده دو پورې د سپینه کپړه ډېره مزه کوي. ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي زه وایم چې عالم او قاری د قرآن او په دین باندې پوه انسان وایي چې د سپین رنګ نه علاوه بل رنګ د سره نه استعمالولی، ځکه چې د پورې سپین رنګ ډېر خوند کوي. او دا یقیني خبره چې سپین رنګ لباس دا په سړي پورې ډېره مزه کوي. درېیمه فایده دی په دې کې عجزي دی. سپین رنګ کې سړي کې تکبر نه راځي. چې بل رنګ یې اچولی نو چې زړه کې ارام شي چې به زه داسې ښکارم او خلک به دا ګوري او خلک به داسې ګوري، لږ داسې زړه کې تکبر راتلی شي. هر چې سپین رنګ دی نو دا عجزۍ علامت دی، دا د عجزۍ په سړي کې پیدا کوي. اگر که چې یو سړی د زړه نه متکبري کېدای شي په سپینو کې هم وکړي،
خو عامه فائده دا چې د سپینو کپړو کې سړي کې تکبر ډېر نه راځي چې کله په زړه کې تکبر نه عاجزي پکې. خو دې حدیث کې نوې مسله هغه د رانجو ذکر شوه. د رانجو په باره کې ما کسو بعضو نشستونو کې یا د سوالاتو جواباتو په مجلسونو کې ما دې تفصیلی خبره کړې ده. ما ته ښکاري رانجه د دوه خبرو دپاره استعمالیږي، د زینت دپاره او د علاج دپاره. زنانې د زینت دپاره هم استعمالولی شي او د علاج دپاره هم. نارینه د زینت دپاره نشي استعمالولی. نارینه به رانجه دې دپاره نه استعمالوي چې زه پې ښایسته ښکارم او داسې که بعض هم لیدلي دي چې په مخه رانجه لګي او داسې لکۍ ولم کړي دي ځکې. نو که زنانه پکې لکۍ کوي او سترګې تورې خو یو ښایسته ښکاري، خاون یې چې ویني د هغه په مینه راشي او غواړي دی چې خاون ما ته رانږدې شي، نو د یار چې تورې کړي دي د ښایست دپاره دی چاته دا ښایسته کوي. نارینه دپاره رانجه د ښایست دپاره نه دي. نارینه به څه دپاره استعمالوي؟ علاج دپاره. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي که نه وایي ستاسو غوره رانجه اثمید دي. اوس دلته خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سړو ته لګیا دی، ځکه چې دې خبره کې خو سړي هم دننه رالو که نه، زنانه پکې هم دي خو سړي پکې هم رالو که نه. خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فایده ذکر کړه، وایي نظر ورسره تیزېږي او د سترګو باڼه ورسره غټېږي. نو دا علاج شو که ښایست شو؟ علاج شو. ښه دا اثمید کم رانجې دي؟ دا تور کاڼی تور او رانجه خو ټول توري، خو په دې کې سوروالی او ځکه دا مشهوري بعض خلک ورته سره رانجه وایي، وایي سره رانجه. نو دا کاڼی د دې رانجو ده، دا تور کاڼی خو سوروالی ته مایلی چې په غور سره ورته وګوري نو سوروالی پکې. او دا د حجاز په دې علاقو کې او بعض علماو دا ذکر کړي چې د اصبهان د علاقه چې کومه ده قیمتي اثمید رانجه ده په دغه علاقو کې میلاویږي. نو غوره رانجه دا دي که نور استعمالوي سره حرج پکې نشته. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي کې دوه فایدې ډېرې دي، غټې فایدې دي. یو دا چې نظر ورسره برابر شي. نظر څنګه برابرېږي د رانجو سره؟ سترګې ورسره صفا شي، یعنی چې کوم ګن بلا دي کې جمع شوي نو دې سره د رانجو لګولو سره هغه د سترګو نه وبهیږي، ختم شي. یو حدیث کې دې سم راځي، امام احمد او امام نسائی دا حدیث راوړی چې مستحب طریقه دا ده، مستحب طریقه چې د شپې وده کېږي رانجه لګوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به لګول، د شپې چې وده کېږي رانجه دې ولګول، نو دا ډېر فایده مني. نظر به دې برابري، د سترګو باڼه به دې برابري او د سترګې به دې یخې یخې کېږي، ګرمې به نه وي، تنګۍ به دې نه. یو نو سړی وي که زما سترګې وي سمې سوځي، د دې سوځېدو علاج هم دی چې سړی پکې رانجه ولګي. او رانجه د نارینه او رانجه د زنانه فرق پکې څه دی؟ زینت او علاج. دلته چې نارینه لګوي نو په دې نیت لګوي چې علاج دی چې سترګې مې برابري. زنانې چې لګوي نو د علاج دپاره هم لګولی شي، ښایست دپاره هم استعمالولی شي. دا حدیث امام ابو داود راوړی، امام ترمذی، امام ابن ماجه راوړی. د هغې نه بعد روایت ته وعن علي رضی الله عن علي بن ابي طالب حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تغالوا فی الکفن، په کفن کې زیاتې مه کوئ، ډېر ګران ګران کفنونه مه هلئ. فانه یسلب سلبا سریعا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډېر زر ګوره ختمیږي، ډېر زر اخیستی کېږي. دا حدیث امام ابو داود راوړی، سندن کمزور دی خو دا معنی د نورو حدیثونو نه ثابته ده. کفن کې به زیاتې نه کې، اسراف به نه کې. لږ ساعت مخکې دا مسله ذکر شو. دلته یو مسله، بعض خلک کوئی زمونږ د عجمو کې دا خبره شتي، جاهلانو کې وایي چې کفن د زمزم په اوبو باندې وینځلی شي نو دا سړی الله بخي. چې کفن د زمزم په اوبو وینځلی شي نو دا سړی
الله بخي. دا بالکل منګړت خبره نه، سرشتونه خپېشتي او دلته به راوړي. من کو خپل سترګو لیدلي خلک به ولاړي ګڼه به جوړه شوي چې اوبه وڅښي د زمزم، دې ځوان به پکې کفن خور کړی او دا شوړ اوبه پیاړې راړه، دا اوبه پیاړې راړه. ولې لکه دا وي د مور مې راوړی دی کفن، او دا مې خپل راوړی دی، او دا د ښځې دی، او دا د پلار دی. نو څه به وشي؟ وایي چې الله وګوره کفن چې زمزم په اوبو سره وینځي بخله کېږي، بیا خو مزې شي. موږ ټول به ځان له کفن وینځو نه، د زمزم په اوبو کې به ډوب کېږو د مرګه پورې. چې کله مړه شي وروره کفن را راکړي چې قصه ختمه شي. او که سړی به مشرک عقیده به یې د شرکي زمزم په اوبو له کفن وینځه، سودخور، حرامخور، زناکار، فحاش، چې هر څه کړي به زمزم په اوبو له کفن وینځي. دا څه خبره شو؟ یو سړی دی عمل برابر دی، زنګل ته لاړ، په زنګل کې په ازمري حمله وکړه، ټوکړې ټوکړې کو، ویې خوړو، ختم یې کو. نه غسل، نه کفن، او نه دفن، او نه جنازه پې وشوالته. که شي وروسته غیبانه وپې شوي. دا سړی چې جنتي دی جنت ته لاړ، کفن یې نه، غسل ورکړی شوی دی نه، قبر کې ښخ کړی شوی نه، عمل ورسره ولاړ جنت. دارو مدار په اعمالو باندې دی. دارو مدار په دې نه دی چې زما کفن چې زمزم په اوبو وینځلی شوی دی او زه د فلاني ولی الله په خوا کې ښخ شوی یم، نه، دا هېڅ فایده نه ورکوي چې څو پورې تا سره عقیده نه وي. ها اوس که څوک دا وایي چې مدینې دا ځمکه چې دا دې باره کې لکه د بقي د مقبرې فضیلت راغلی، نو که څوک دلته ښخ کړی شي دا وله فایده ورکوي، خو په شرط دی چې صحیح موحدي عقیدې د توحیدي. داسې خو ولې په دې مدینه کې منافقان نه دي ښخ کړی شوي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دور منافقان چې ومړه شو په کوم ځای کې ښخ کړی شوي؟ مکه کې، مدینه کې. اوس به راشي یو حدیث عبدالله بن ابی چې مړ شو کوم ځای کې ښخ کړی شو، دا اوس حدیث په واورئ تاسو. نو دارو مدار هغه په عقیده باندې دی، په عمل باندې دی. په دې کار نه کېږي چې کفن قیمتي دی او د زمزم په اوبو وینځلی شوی. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه، ابو سعید الخدري روایت ته انه لما حضره الموت، کله چې ابو سعید رضی الله عنه ته مرګ راغی، زنکدن راغی، دعا بثياب جدد، نوي کپړې راوغوښتې، نوي مزیدارې کپړې راوغوښتې، فلبسها، هغه نوي جامه یې واچوله. بیا یې دا ووی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، المیت یبعث فی ثیابه التي یموت فیها، مړی به په هغه جامو کې د قیامت په ورځ راپاڅولی کېږي په کومو کې چې مړ دی. دا حدیث امام ابو داود راوړی. د حدیث لوی اشکال جوړ کړی بعضو ته. څه اشکال؟ نه، خلق به د قیامت په ورځ لګړې راپاڅېږي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث ده. چېرته مې اورېدلې ده دا مسله چې خلک به د قیامت په ورځ سره پاڅي، لګړ توکړ به راپاڅي. نو څنګه ابو سعید خدري دا خبره کوي؟ لویه خبره دی حدیث کې هغه دا ده. نو د هغې جواب هغه دا دی، دلته د کپړو نه مراد عمل دی. وی مړی به راپاسي په هغه کپړو کې په کوم کې چې مړلی، معنی په هغه عمل سره په کوم عمل چې مړلی. نو اوس کېدای څوک دا وایي چې دا معنی دی پکې د کوم ځای راوویسته. ثیاب خو په عربۍ کې څه ته وایي؟ جامو ته وایي، اعمالو ته څنګه وایي؟ نو په هغې دلیل قرآن کې دی، وثیابک فطهر، خپل جامه پاکه ساته. دیو تفسیر او معنی دا دی چې خپل عمل صفا ساته. نو عربی لغت کې ثیاب د دې جامو دپاره هم استعمالیږي، د حسي دا منګی چې استعمالو، او د څه دپاره استعمالیږي؟ د عمل دپاره. بیا هم زړه ته یو خبر راځي، څه؟ د خدای نه دی چې په دې کپړو کې وپل، د خدای نه دی چې ما په دې کې خاک کړي.
حدیث کې خدای چې کله مړ کېدو نوي کپړې راوغوښتې هغه یې واچولې بیا یې دا ووایي چې څوک په کومه کپړه کې مړ شو به یې کې به راپاسي. موږ وایي ځه یو جواب دی چې کپړې نه مراد څه دی؟ عمل دی. خبره صحیح ده که عمل کې به راپاسي. بیا هم زړه ته یو سوال راځي خبره پاتې شو نه بیا هم زړه کې دا خبر راځي چې دا خو صحیح شو نو ده دا نوي کپړې ولې راوغوښتې دې ته به څه ضرورت و چې د ثياب نه معنی عمل شي نو دې دا کپړې ولې راغواړي او بالکل دې ټیم کې ولې دې دا خبره کوي. د هغې جواب دا دی چې کپړې خو د په دې راوغوښتې چې غواړي دی چې د ساه وتو ټیم دی نو چې آخري وخت کې مؤمن په دې ټیم کې د سوځي چې دی صفا سوتری او صحیح خبره ملائک به راځي ملک الموت به راځي نو چې دی په ښایسته لباس کې دې ټیم کې دا خبره اسی یعنی اتفاقا وکړه اتفاقا هم کېدی شي کپړې نه یې واچولې او بیا یې دا ووایي وي سړی به راپاسي په هغه عمل سره په کوم عمل چې مړ دی نو دا خبره اتفاقا وشوه خبره څه وشوه اتفاقا وشوه نو الحمدلله روایت واضح دی. بعض علما دا جواب کړی دی وایي دا د ده دا سوچ و چې هم په دې کپړو کې به راپاسي دا کومې شی اچولي نو دا د هغه اجتهاد شو د هغه څه شو اجتهاد شو خپل سوچ د هغه داسې چې لکه نو دغه کپړو کې به راپاسي او هغه حدیث ذهن ته دغه ټیم کې رانغی کوم حدیث کې چې دا دي چې خلک به د قیامت په ورځ لغړ توغړې راپاسي نو دا د هغه خپل اجتهاد شو. مسله دا دی چې کله څوک مړ شي د چې قیامت په ورځ راپاسي نو په کومو کپړو کې به راپاسي لغړ به راپاسي که نه بعض پکې اوس هم سوچ کوي چې کومو کپړو کې به راپاسي. د هغې نه بعد حدیث دا حدیث امام ابو داود راوړی هغې نه بعد حدیث دی وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه عبادة بن الصامت روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خیر الکفن الحله غوره کفن هغه دی چې بدن پکې ټول پټ شي لکه یو معنی دلته دام دی چې دوه کپړې غوره کفن هغه دی چې دوه کپړې دوه داسې کپړې چې بدن پې پټ شي او بعض وینا دلته مطلب دا دی حله مطلب یعنی غوره کفن هغه دی چې ټول بدن پې ښه پټ شي او ټول بدن ښه څنګه پټېږي په دریو کپړو سره نو دا غوره کفن دی. زنانه دپاره 5 کپړې. وخیر الاضحیة الکبش الاقرن او غوره قربانی د اختر قربانی هغه ده چې هغه په ښکرور ګډ باندې وشي نو یو خو ګډ نر د ده غوښه مزیداري او دویم چې بیا ښکروري نو دی ډېر چاقي او جنگ ببرومي او ریټ هم زیاتي قیمتي مي نو دا غوره قرباني دی چې سړی وکړي په څه باندې په ښکرور ګډ باندې. دا حدیث امام ابو داود راوړی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته په دې پسې وایي چې امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم. دا حدیث امام ابو داود راوړی امام ابن ماجه راوړی سندن کمزور دا روایت خو د نور صحیح حدیثونه دا مسله ثابته ده بالکل صحیح حدیثونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو مبارک دا ویلو کوم چې د احد په غزا کې شهیدان شوي چې د دوی نه دا وسپنې لرې کوي یعنی توره ده اسلحه ده ازغري دي دا ترې لرې کوي او والجلود د سرمنو کم پوستین چې په دوی له پاسه دا ترې لرې کوي او بیا دا وایي چې دوی د دوی په دې وینو کې او په دې کپړو کې ښخ کوي. نو اوس دلته مسله دا راوړي د کفن خبره ذکر شوه نو ذهن ته دا مسله راغله چې شهید له به کفن ورکوي که نه نو دا خبره یاده کوي شهید په 2 قسمه دی ما مخکې ذکر کړو یا په 3 قسمه دی چاته یاد دي د دنیا شهید
د آخرت شهید، د دنیا او د آخرت شهید. خو د دنیا شهید کم یو دی چې صرف د دنیا دپاره جنګېدلی، د دنیا شهید دی. د آخرت شهید چې د خېټې د بیمارۍ نه مړي، په اور کې وسوځېږي، اوبو کې ډوب شي، طاعون بیمارۍ کې او داسې نور موږ ذکر کړي، دا شهید دی. خو دې شهید په دنیا کې نه دی، آخرت کې دی. دنیا کې بدله کفن هم ورکړی کېږي، غسل هم ورکړی کېږي، جنازه به وي. شهید د دنیا او د آخرت چې هغه په جهاد کې مړي د الله دپاره، نو دی په دنیا کې هم شهید دی، احکام د شهید به پې جاري کېږي، او په آخرت کې هم شهید دی. دلته د کم شهید خبره کېږي؟ د دنیا او د آخرت شهید. یعنې دلته مراد هغه شهید نه دی لکه اوس یو سړی دی هغه اور کې وسوځېدو مړ شو. اوس سوال دا چې دله به کفن ورکوو که نه ورکوو؟ کفن به ورکوو؟ ولې؟ د آخرت شهید. دنیا کې د شهید احکام په ده باندې نه جاري کېږي. د دې وجه دا ده لکه نورو حدیثونو کې دا مسله راغلې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا شهید به راپاسي او وینه به ترې تازه بهیږي د قیامت په ورځ، دقه شان تازه په کوم ورځ چې دی مړ شوی وینه ترې روانه وه همغه شان به ترې روانې، تکه سره او خوشبو به ترې روانې د مسکو. نو چې دی الله ته هم دقه کپړو کې، په دغه زخمونو کې، په دغه وینو کې چې دی الله ته دقې کې پاسي. د دې دپاره به د شهید نه کپړې نه لرې کولی کېږي سوای د زیاتي کپړو نه. زیاتي لکه ټوپۍ شوه، واسکټ شو، صادر شو، دا به ترې لرې کېږي. زیاتي کپړې به ترې لرې شي، باقي کپړې به د هغه په بدن باندې پاتې کېږي چې دی په دقه کپړو کې راپاسي. د هغې نه بعد حدیث دی د الفصل الثالث کې د سعد بن ابراهیم. سعد بن ابراهیم دا په کشرانو تابعینو کې دی. دی د خپل پلار نه د روایت بیانوي. نو پلار به یې څوک ابراهیم، هغه د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په باره کې خبره کوي. دا سعد د ابراهیم زوی دی، ابراهیم د عبدالرحمن بن عوف زوی دی. نو دا زوی او نوسی دی. نو نوسی د پلار نه او پلار یې د هغه د نیکه نه دا قصه بیانوي. او داسې چې کورنۍ یې دې ته وایي کورنۍ، چې ټول دینداري، نسب ټوله کړۍ دینداري. عبدالرحمن بن عوف مبارک خبره کې دا روایت مخکې نه بیان شوی دی، ځکه به صرف ترجمه کوو. وی اتي بطعام وكان صائما. عبدالرحمن بن عوف له روجمات راوړی شو، هغه د روجې په حال کې و. نو چې دې خوراک ته وکتو چې قتل مصعب بن عمیر وهو خیر مني. مصعب بن عمیر رضی الله عنه وی ګوره ووجلی شو، هغه زمانه غوره دی. کفن فی بردة، په یو صادر کې ولا کفن ورکړی شو. ان غطی رأسه بدت رجله، که سر به ولم پټوي نو خپې به ښکاره کېدې. و ان غطی رجلاه بدا رأسه، او که خپې به م وله پټولې یو سر به ښکاره کېدو. و وراه قال، او ما ته ښکاري چې داسې هم ویلي وقتل حمزة وهو خیر مني. حمزه رضی الله عنه د احد په غزا کې شهید شو، هغه زموږ نه غوره. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. او بیا الله وی دنیا موږ ته پراخه کړه، بس څومره چې پراخه کوله. او قال اعطینا من الدنيا ما اعطینا. او بیا وی الله موږ له څومره دنیا چې را کوله هغه یې را کړه. ولقد خشینا ان تكون حسناتنا عجلت لنا. او زه خو یېرېږم په دې باندې چې هغوی ته د هغوی د نیک اعمالو اجر الله په آخرت کې ورکوي، ځکه چې دنیا کې څه ونه لیدو. دنیا کې خو حال دا و چې کفن ورته میلاو نه شو، او موږ ته چې دا خوراکونه میلاویږي نو ښکاري داسې چې زموږ د دې جهادونو او د دې عبادتونو اجر که څه الله دنیا کې راکوي، آخرت کې بس نه وي. ثم جعل يبكي به وجلل خی وجلل حتى ترك الطعام. روجمات یې پرېښود. دا روایت امام بخاري راوړی.
دی روایت کی بنیادی مسئلہ هغه د سره د کفن زړه ته سره راځي لږ ساعت مخکې ما څه وي شهید له به کفن او دلته څه دي نو ستاسو ذهن دې ته نه ځي که نه ورسېدی ورته که نه بیا ووایم دواړه حدیثونه بیا ووایم تر ترجمې سره مخکې کېدلی چې کفن مه ورکوه دلته یې کفن یې ورکو کپړه وه دا داسې کفن نه دی څنګه چې د عام مړي ته ورکړی کېږي دا یو کپړه چې به د دې بدن نه تاو شي چې لاس او خپې پرې راټولي زخمونه یې پرې راټولي لاس یې پرې شوی د هغه لاس ورته پکې پروت دی خپې یې پرې شوې د هغه ورته پکې پرته ده دلته مراد دغه کپړه ده او غټه فایده بل دی حدیث نه راووته چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په شان انسان چې دی په 10 مبشرو کې دی هغه لس کسان چې د جنت زیری ورته په دنیا کې شوی دی مصعب بن عمر غوره دی که عبدالرحمن بن عوف ولې 10 مبشرو کې حمزه رضی الله عنه غوره دی که دی غوره دی غوره دی که دی په لسو کسانو کې بیا هم دی وایي هغوی زمانه غوره دي هغوی کې دا عادت و چې دینداره سړی به ولید هغه به د ځان نه غوره ګڼو مونږ صرف دنیا والا کې ګوري چې کبه زمونږ نه غوره چې زم د په شان ګاډی والا مو کور جوړ ک د دکان دلته کولا کو زه دلته کولا دې دلته ګاډی الی زه دالم دې لن کروزر الی زه په بل علم د دې یو خزه زما دو زما درې دا ټول دغه مقابله هغه په دین کې کتو یاره وګورو یا شهید شو زمونږ نه غوره عبدالرحمن بن عوف په دې یریږي کې دې چې الله زما د نیکیانو بدله مال کم ذکر راکړي دنیا کې ته چې یریدلې په دې باندې ته چې دا روغ رمټ ګرځي او په دې نعمتونو کې ډوبي چرته دې ته سوچ کړي چې کې دې چې الله آخرت کې سره نه کی نو دا هغوی هغه تقوا وه او د الله نه یره وه په دې باب کې صرف یو حدیث پاتې شو او دا لږ تفصیلي دی دا به روان درس ته پرېږدو او بیا به د هغې نه بعد باب شروع کوو باب المشي بالجنازة والصلاة علیها اهم مسله د جنازې سره به څنګه ځي په سورلي به ځي که پیاده به ځي مخکې به ځي که شاته به ځي جنازه به اوچتې څنګه څه به کې څه به نه کې او دغه شان د جنازې د منځه خو به تفصیلي مسایل دي او یو څو مسلې چې د کفن سره تعلق ساتي دا به انشاءالله روان درس ته پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين